السلام علیکم. وختونه د ټولو با احساس زده کړیالانو په خیر. خدای دې وکړي چې ټول به خاص دی او د صحت جامې به مو ورته نه یو ځل بیا ستاسې ورور صفت الله سحر په دوهم درس کې په ماډرن ژورنالیزم کې له تاسې سره حاضر شوی یم. خدای دې وکړي چې دغه درس ستاسې لپاره په ورځني ژوند کې د نوي نوښت سبب وګرځي او یو څه ترېنه زده کړئ. موږ هم عملا نن د ژورنالیزم په فیلډ کې د ژورنالیزم هغه اساسي برخو ته داخل یو. خدای دې وکړي چې دغه برخې ستاسې د پام وړ وګرځي او یو څه ترېنه زده کړئ. تاسې به په دې پوهه شئ چې ژورنالیزم علم موږ یوازې نوم زده کړی دی. آیا په ژورنالیزم کې دننه نور څه دي؟ زموږ او ستاسې لپاره پکار څه دي چې مثلا په ژورنالیزم کې څه زده کړو؟ دا به عملا تاسې نن وګورئ چې په ژورنالیزم کې موږ څه لرو او موږ څه زده کوو. ډېرې خبرې نه اوږدو، راساً د دوهم درس هغه دوهم درس چې کوم درس دی هغه له تاسې سره شریکول غواړم. په نن درس کې موږ په ژورنالیزم کې ژانرونه عملا موږ په ژورنالیزم کې په اساسي برخو باندې ما یادونه وکړله چې کار کوو. ژورنالیزم په ژانرونو باندې ولاړ دی. ژانر څه شی دی؟ آیا ژانر په ژورنالیزم کې څومره اهمیت لري؟ ولې موږ ژانر وایو؟ زموږ د ژانر سره کار او د ژورنالیزم د ژانر سره کار څه دی؟ دا ټولې خبرې همدلته. ژانر په خپله فرانسوي کلمه ده. ژانر په خپله فرانسوي کلمه ده چې د بڼې، شکل، طرز، لارې او طریقې په معنا سره ده. او په اصطلاح کې ژانر هر هغه لیکنې ته ویل کېږي چې په یو ځانګړي چوکاټ کې لیکل شوي وي. ژانر هغه لیکنې ته ویل کېږي چې په یو ځانګړي چوکاټ کې لیکل شوي وي او د هماغه چوکاټ اصول پې تطبیق شي عبارت د ژانر څخه ده. ګورئ زه تاسې ته دا زما د لیکلو یو چوکاټ دی. داسې ښه ورته فکر وکړئ. داسې زه غواړم چې په دغه چوکاټ کې یو څه ولیکم. اوس دلته چې زه څه لیکم که نه دې ځای کې زه یو څه لیکم، خیال هم شته دی. کله چې ما دې ځای کې یو څه ولیکل او د دې چوکاټ هغه اصول په دغه لیکنه باندې تطبیق شوه عبارت د ژانر څخه ده. انشاءالله هدف به مو ترېنه ترلاسه کړي. که بیا چېرته پوښتنه وه ضرور مانه ګروپ کې پوښتنه وکړئ. بل راځو په ژورنالیزم کې دا ژانر دی څه شی او دغه ژانر عموما په څو برخو باندې ویشل شوی دی په ژورنالیزم کې او کومې دي؟ ژانر په ژورنالیزم کې په دریو برخو باندې ویشل شوی دی چې هغه اطلاعاتي ژانر دی، اطلاعاتي یا خبري ژانر، دویم تحلیلي ژانرونه، دریم ادبي تبلیغي ژانرونه. پخوا به عالمانو ویلي چې په ژورنالیزم کې 4 ژانرونه دي، خو اما د ماډرن ژورنالیزم په راتګ سره دا خبره لږ تر لږه په دې ثابته شوه چې په ژورنالیزم کې یوازې 3 ژانرونه دي چې هغه عبارت د اطلاعاتي ژانرونه، تحلیلي ژانرونه او ادبي تبلیغي ژانرونه. مخکې ادبي بیلو او تبلیغي بیلو. اوس راځو اولنی اطلاعاتي ژانرونه. اطلاعاتي ژانرونه هغه ژانرونو ته ویل کېږي چې یوازې خبرونه، راپورونه او ترڅنګ یې حقایق خلکو ته بیانېږي. لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي اطلاع د خبر رسولو په معنا سره ده. اطلاع هر هغه لیکنې، راپورونه، په څنګ کې چې دی معلومات چې د په لیکلي بڼه باندې او یا همدا شان په تصویري بڼه باندې او یا په ویډیوي شکل باندې خلکو ته اطلاع رسوي عبارت د اطلاعاتي ژانر څخه ده. انشاءالله په دې باندې بحث په نورو درسونو کې کوو. خو اما د دې ژانر ډولونه څه شی دي یا مثلا هغه بیلګې څه شی دي؟ هغه اول څه شی دی؟ اول خبر دی. که فکر وکړو په اطلاعاتي ژانر کې اولنی څه شی دی؟ خبري ژانر دی. خبري ژانرونو کې اولنی په بخښنې سره خبر دی. خبر په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله بحث کوو. ډېره یو اوږده او دلچسپه موضوع ده چې انشاءالله په دې باندې به بحث کوو. دویم پکې راپور دی، دریم مرکه ده. په تفصیل سره انشاءالله په راتلونکي درسونو کې په دې باندې بحث کوو. راځو دویمې موضوع ته، تحلیلي ژانرونه. تحلیلي ژانرونه هغه ژانرونو ته ویل کېږي لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي چې تحلیلي ژانرونه عبارت له هغه ژانرونو څخه ده
چې د اطلاع ترڅنګ نور معلومات هم د یوې رسنۍ یا خبریال لخوا ور اضافه کیږي عبارت د تحلیلي ژانرونو څخه ده. لکه څنګه مثلا موږ او تاسې یو مرکه لرو د یو کس سره. کله چې موږ مرکه بیانو یا یو خبریال یو مرکه د یو چا سره نشروي، د دې مرکې څخه مخکې د رسنۍ د خبریال هغه اولني معلومات چې کوم دي هغه ورسره یوځای کېږي او بیا د رسنیو خپرېږي چې دلته بیا دې ته څه ویل کېږي تحلیلي ژانرونه، یعنې تحلیل یا انالایز به پکې مثلا کې بحث به پکې تر څنګ نوي معلومات هغه افکار چې کوم دي به هغې سره یوځای کېږي او بیا به څه کېږي خپرېږي چې هغه عبارت اول چې شی دی مقاله ده. مقالې سره به انشاءالله په راتلونکي درسونو کې حتما تاسې اشنا کوو. بیا تبصره ده په تحلیلي ژانرونو کې ښیمه، بیا کالم دی، بیا چې دی فیچر دی. دغه نومونه فکر کوم چې ډېرو ته به ناشنا وي ځکه دا نوي نومونه دي، په ژورنالیزم کې ډېر کارېدونکي نومونه دي. تحلیل تاسو ته ما ویلي انالایز دی، بحث دی، هر هغه لیکنه هر هغه وینا یا مثلا په غږیز ډول باندې هغه معلومات یا مثلا په تصویري یا ویډیوي شکل باندې هغه معلومات چې د نظر سره یو ځای وړاندې شي عبارت د تحلیلي ژانرونو څخه ده چې په هغې کې مقاله ده، تبصره ده، کالم ده، فیچر ده. راځو درېیمې برخې ته، یعنې د ژانرونو هغه درېیم ډول ته چې هغه ادبي تبلیغي ژانرونه دي. لکه څنګه چې له نوم څخه معلومیږي ادبي تبلیغي. موږ او تاسې ادبي برخه کې ډېر څه لرو چې هغه عبارت د مثلا په ادبي برخه کې چې دی ډراما، فلم، په څنګ کې نور څه او د دې تر څنګ نور ډېر څه دي. ولې بیا تبلیغي چې شی دی، تبلیغي کې چې دی به اعلانات دي، په څنګ کې چې دی د یو ګوند یوې ډلې ټپلې، په څنګ کې د نورو هغه څه په اړه باندې معلومات او څه دي چې مثلا خلکو ته ورکول کېږي. نو دلته ادبي تبلیغي ژانرونه هغه ژانرونه څخه عبارت دی چې یوازې د غیر مستقیمې لارې څخه یا مثلا غیر مستقیم ډول باندې د خلکو د ذوف او یا مثلا د ښېګڼې نقطې په نښه کولو څخه عبارت د ادبي تبلیغي ژانرونو څخه دی. یا په بل تعریف کې موږ داسې وایو ادبي تبلیغي ژانرونه هغه ژانرونه دي چې د خندا او ژړا په شکل باندې د یوې ټولنې د ذوف نقطې په څنګ کې د ویاړ نقطې په نښه کول او خلکو ته ښودل عبارت د ادبي تبلیغي ژانرونو څخه ده چې په دې کې اولنی چې دی طنز دی. طنز انشاءالله تاسې به ورسره اشنا استئ. کله به یو غونډه کې تاسې به یو څه طنزیه یو څه لیدلی وي یا مثلا یو ځای کې به بل څه لیدلی وي. دغه عبارت د څه شي څخه دی؟ دا د ادبي تبلیغي ژانرونو د بیلګې څخه دی. بیا ادبي ټوټه ده. مثلا موږ او تاسې یو ځای کې ډرامې په شکل باندې یو څه جوړیږي، همدغه د طنز د برخو او د دې ترمنځ هیڅ توپیر نشته. خو ولې لږ توپیر په دې ډول باندې دی چې د دې او د دې ترمنځ توپیر دغه دی چې طنز چې کوم دی هغه په داسې یو څه سره وړاندې کېږي چې هم پکې ژړا ډېره یا هم پکې فریاد ډېري. ولې ادبي ټوټه کې بیا تر ډېره پورې اصلاح عمومي وي، تر ډېره پورې هماغه د ټولنې اولنې څه ته کتل کېږي، د پرمختګ راز ته کتل کېږي او هغه وړاندې کېږي. انشاءالله د درس دغه برخې به مو په ډېر ښه شکل سره زده کړي وي. که څه ستونزه وه پوښتنه ضرور کولی شئ. اوس راځو د ژانرونو په دغه برخه کې د اطلاعاتي ژانر، تحلیلي ژانر، ادبي تبلیغي ژانرونو هغه ځانګړتیاوې څه شی دي دی له تاسو سره شریکوم. په ځانګړتیاوو کې چې دی اطلاعاتي ژانر چې دی وایي یوازې خبریال څه شی کوي معلومات پکې خپرولی شي. مثلا زه یو خبریال غواړم چې د یو چا سره په یو موضوع باندې په یو تازه موضوع باندې خبرې وکړم. موضوع زما او ستاسې مثلا داسې یو موضوع باید زه وټاکم د ځان لپاره چې هغه د رسنیو او خلکو دپاره د ارزښت وړ وي. راځم په سوداګرۍ غږېږم. د مثال په توګه نن په ترحم کې د افغان تجارانو ترمنځ د پاکستاني پولیسو ترمنځ لانجه شوې ده. د دې لانجې په تړاو باندې زه ځم خبر جوړوم د افغانستان د سوداګرۍ خونې، هغه د سوداګرۍ خونې کوم چې مشر دی د هغه سره خبرې کوم او په څنګ کې
زما هغه د تجارانو سره خبرې کوم. کله چې زه د تجارانو سره خبرې کوم نو په دغه ځای کې ما دپاره یوازې دغه خبره مهمه ده چې زه باید یوازې حقایق هغه ټولنې ته وړاندې کړم. بیا نور قضاوت د ټولنې کار دی چې مثلا ښه قضاوت کوي، بد قضاوت کوي، په څنګ کې هغه کوم اړخ چې مثلا پکې معلوم دی هغه یوازې ټولنه معلوموي، ته بیا نه معلومې. که چېرته خبریال په دغه برخه کې یا اطلاعاتي ژانرونه دا چې کوم دی دې کې خبریال مثلا د ځان نه یو څه ورجمع کړي، یو څه مثلا ور اضافه کړي، نو دلته دا خبریال څه دی په دې رسنۍ باندې څوک باور نه کوي، ځکه تر ډیره پورې شخصي مفادو دپاره کار کوي. دا بیا موږ او تاسو ته معلومه خبره ده چې هغه رسنۍ څوک نه خوښوي. تر ډیره پورې هغه رسنۍ بیا د خلکو د پامه غورځېږي او دې رسنیو ته بیا خلک څه شی وایي جاسوسه رسنۍ ویل کېږي. یعنې په دې برخه کې یوازې حقایق او اطلاع رسونه ده، نور پکې انشاءالله څه نه کېږي. دویم چې دی د تحلیلي ژانرونو هغه ځانګړتیا څه ده؟ تحلیلي ژانرونو کې د حقایقو ترڅنګ د معلوماتو د وړاندې کولو ترڅنګ خبریال اړ دی چې یو څه معلومات پکې ور اضافه کړي، خو هغه معلومات به یوازې حقایق او په جامع خبرو باندې به ولاړې. داسې نه چې مثلا خبرې تر ډیره پورې په بل راوند باندې ولاړې، نو داسې به انشاءالله هېڅ کلیم نه کېږي. په دې کې بیا خبریال د حقایقو ترڅنګ چې څه کوي نظر هم بیانولی شي، چې هغه مقاله ده مثلا زه مقاله لیکم او په مقاله کې همدغه خبرې رالم، خو ولې دا مقاله یوازې زه په خپل فکر باندې لیکم، حقایق باید پکې معلوم وي. داسې نه چې مثلا د ځان نه یو څه پکې ولیکم، که چېرته د ځان نه یو څه ولیکم بیا دا زما د فکر هغه یو برداشت به بیانېږي، بیا یې ته مقاله نه ویل کېږي. مثلا تبصره لیکم، تبصره باید زه څنګه وکړم، کالم باید زه څنګه ولیکم، فیچر باید زه څنګه ولیکم. دغه د حقایقو او معلوماتو ترڅنګ د خبریال د ذهن نظر بیانولو ته چې ویل کېږي هغه د تحلیلي ژانرونه دي. په دریمه برخه کې چې د ادبي تبلیغي ژانرونو هغه ځانګړتیا څه شی ده چې غیر مستقیم ډول باندې حقایق او معلومات ټولنې ته بیانول عبارت د ادبي تبلیغي ژانرونو څخه ده، چې دا کې بیا کولی شو چې په غیر مستقیم ډول باندې ښه او بد ټولنې ته د یو انعکاس په شکل باندې وړاندې کولی شو، چې هغه بیا ټولنه د خپل کار دی چې مثلا ښه برداشت یې نالي او که بد برداشت یې نالي. انشاءالله د نن درس موږ او تاسې د ژورنالیزم په اساسي برخو باندې چې هغه عبارت د اطلاعاتي ژانرونو نه، تحلیلي ژانرونه او ادبي تبلیغي ژانرونو څخه ده، په دې باندې خبرې وکړلې. بیا انشاءالله په راتلونکي درسونو کې د ژورنالیزم عمومي فیلډ چې کوم دی دغه اساسي برخې چې په کوم څه ولاړې دي هغې ته داخلي کړو، چې هغې نه اولنی عبارت د خبر څخه دی. انشاءالله موږ بیا د خبر برخې ته داخلیږو او خبر پسې به بیا راپور وایو او د راپور پسې به چې دی بیا مرکې ته داخلیږو او همدا شان بیا د دې نه وروسته چې دی د تحلیلي ژانرونو باندې کار کوو، ادبي تبلیغي ژانرونو باندې کار کوو. عملا تاسې باندې خبر، راپور، مرکه، تفسیره دا هر څه در پیژنم او په راتلونکي درسونو کې به انشاءالله دا هر څه په مینه او محبت سره ویو او په یو ارامه فضا کې به انشاءالله په دغه آنلاین کلاس کې موږ تاسې ډېر څه زده کوو. دا و د نن ورځې درس چې ما صفت الله سحر تاسې ته وړاندې کړ. تر بل درس ښه وخت، ښې شېبې، د خدای په امان.